درنو لیدونکو بیا هم هرکله ستړي مه شئ. زما ډیری ترنمونه به مو اورېدلي. ما هم تر ډېره پورې هڅه دا کړې ده چې د بېلابېلو ترنمونو په کولو سره ستاسې هغه د ترنم تنده ماته کړمه. نن درته د ښاغلي ماهر احسانزي له شاعرۍ انتخاب شوی شعر وایم. احسانزی صاحب هم راسره دی او نن به د ده یو شعر واورو. خو فکر کوم په پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې چې ما څومره شعرونه مطالعه کړي دي، کتابونه مې کتلي، دومره د لنډو څپو شعر ما نه دی لیدلی. دا نو نهایتا د لنډو څپو شعر دی او که بیا یو څوک خواریم کوي نو ایله به په همدې څپو لیکي. تر دې نور گنجایش د دې نشته چې شعر دې په لنډو څپو باندې ولیکل شي. دا له ځان سره یاد مو ساتئ. احسانزی صاحب ته هم ستړی مه شي او ډېره زیاته مننه چې راسره یې نن. ډېره مننه. زه هم لیدونکو ته سلامونه کوم، څوک چې مونږ ګوري، څوک چې زموږ غږ اوري، ټولو ته احترام. ډېره مننه چې تاسو زما کلام انتخاب کړی. نو زه به یې هم واورم او لیدونکي به یې وګوري، خوند به ترې واخلي. مخکې له دې چې دا کلام له لیدونکو سره شریک کړو، همدغه شعر دی چې کله لیکه تر ډېره پکې هغه شعري اړخ هم ډېر پیاوړی دی. داسې نه معلومیږي چې لکه یو چا دې په قصدي ډول دغه هڅه کړې. آیا همداسې درته راغلی لیکلی هم دی که نه ناست شوي او لکه نورو صنعتونو ته چې شاعري کېږي همداسې مو دې ته هم کار کړی دی؟ نو راز به ووایم که نه، مثلا کوم شعر دی، دغه شعر راز ویل کېږي. تاسو ما او تا خو ډېر سره یو ځای پاتې شوي. زه تر ډېره پورې چې شعر لیکم بیا چې دغسې یو ځانګړنه ولري بیا پرې شکمن کېږم که نه، چې دا به اوس وي که نه به وي، دا به یو چې مقام ولري که وبه نه لري. ته زما زړه زما، دا بیت مې ولیکه که نه، یعنې بیت دی اوس که نه، ته زما بیل نیم بیت دی، زړه زما بیل نیم بیت دی. ولې ستاسې په شمول مې ځینې ملګرو ته ویلې چې دغسې یو شعر دی، دا اوس په شعر ارځي نه ارځي، بالخصوص تاسو ته ویلې چې دا خو کېږي، ولې نه دی. د دغې بیت نه وروسته نور بیتونه بیا په قصدي ورته ناست یم، خو داسې هم نه یم ناست چې باید نن پوره شي یا په همدې ساعت پوره شي که نه. خو بیا مې چې پوه شوم چې دا بیت خپله معنا لري، که څومره صفحې کمې دي ولې معنا ورکوي، نو بیا ورته کېناستم او بالاخره 5 بیتونو ته مې ورسوه، پوره مې کړه. خپله چې کله دغه شعر دې پوره کړ، د شعر ځانګړنه دا د طبعا تاثیر لري، یو خوند پکې وي. خپله دی چې بیرته لسته د شعر په ډول باندې دی چې ورته کتل، د شعر په نوم دی دا تعریف کاوه، هغه خوند پکې و چې کوم یو په شعر کې شته؟ او طبعا زه به یوه خبره وکړم، سره له دې ممکن شاعري به مې ډېره قوي نه وي، خو تر اوسه چې ما کومه شاعري کړې او چې بالاخره پوسټ شوې ده، شیر شوې له ملګرو سره، په هغې هر یو بیت او حتی په هرې لیکنې مې زړه اوبه څکلي، بیا مې پورته کړی که نه. او دا بیت دا غزل نو ځکه مې په زړه اوبه څکلي دي چې یوه ځانګړنه یې دا ده چې تاسې یوه خبره وکړه چې تر اوسه به نه وي، استاد زیار لري ولې بیا په دغه ډول نه دی. استاد زیار چې کوم شاعري کړې ده، په پښتو شعر څنګه جوړېږي هغه کې دغه شته، بېلګه شته، خو هغه دومره شعریت بیا نه لري. زه په همدې دغه ته خپل شعر ته مې خوشحاله یم، یا معنا دا چې زړه مې په ډېرې اوبه څکي چې یو خو تر ټولو په کم بحر کې لیکل شوی، یو مثال دی، یوه نمونه د مونږ سره به وي په پښتو ادبیاتو کې. او بله دا چې هر لکه تاسې په سر کې ویلې، هر بیت یې ځانګړې معنا ورکوي، بل سره تړل شوی نه دی، او حتی داسې هم شوي چې هر نیم بیتی یو څه لري. نو ځکه مې په زړه اوبه څکي او غالبا له ما نه مخکې تاسو پوسټ کړی و چې دغسې یو بېلګه مونږ لرو که نه، نو ډېرو ځایونو کې یادونه هم شوې چې دغسې یو څه لرو، په همدې خاطر بیا کله کله ځان سره خپله هم وایم. نو ما خپل هم چې کله یادواري وکوله، په پیل کې مې یادواري وکوله او دا قید مې ورسره کېښوسته چې د لنډو څپو لرونکی شعر. بلکل د لنډو دی، ځکه نظم مې ورته نه دی، نظمونه ممکن جوړ شي، اما چې موږ کله په یو څه باندې د شعر دعوه کوو نو بیا هلته حدود لري. معنا دا چې دا که څومره د لنډو څپو شعر دی همدومره پر معنا دی. فکر وکئ هر بیت لنډۍ اورئ. بلکل. البته لنډۍ به هم نه پوهېږم، بیا اورېدونکي بیا داسې ونه وایي لیدونکي چې لنډۍ سېلابونه ډېر که نه، خو لکه څنګه چې لنډۍ په 2 نیم بیتیو کې خپل مفهوم رسوي، د کلمې صاحب مقصد هم همدا دی چې دلته هم دغه 2 نیم بیتي یا یو بیت په کل کې خپل مفهوم رسوي. څه چې ویلي خدای دې وکړي چې دا لکه زیار صاحب چې تر 45 پورې 1 نیم بیتی لري صفحې که نه، که 45 صفحې بل 45 صفحو ته بیا اړتیا ده چې نیم بیتی ورسره شي او مفهوم پوره کړي.
دا نو په همدغه څپو کې په همدې لنډ بهر کې خپل مفهوم رسوي او یو څوک پرې کوي چې مطلب دا دی. بله نو درنو لیدونکو د شعر په اړه مو در سره خبرې وکولې. سانځی صاحب مو خپل هم په همدې شعر باندې وغږم. همدغه شعر زه تاسې ته ترنم کوم، خوند ترېنه واخلئ او زه یقیني یم چې خوند ترې اخلئ، ځکه چې زه کله له ځان سره وایم زه چې ترېنه خوند اخلم ضرور ده چې تاسې هم ترېنه خوند اخلئ. تا زما زړه زما زړه زما تا زما زړه زما زړه زما ډېر راځي ډېره مننه. بیخي ښه وه. یوازې دغه نه باید وکړو چې دا نو د محصلۍ د وخت شعر دی چې بعضې ملګري داسې وروایي دی لکه چې نن پرون کې لیکلی که نه، ځکه نږدې 4 کاله به د دې غزل کېږي چې دا مونږ لیکلی دی او کریمي صاحب نه بیا مننه چې هغه وخت هم پرې زه تشویق کړی یم او بیا هم دغه دی تاسې ګورئ لیدونکو چې نن بیا هم خپله پیرزوینه وکړه. مننه کوم کورونه. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو تمه دا ده چې هم مو د دغه شعر په اړه معلومات ترلاسه کړي وي او د دې تر څنګ مو له ترنم نه خوند اخیستی وي. له نسیم سیدي صاحب څخه نړۍ مننه چې د کیمرې برخه د سنبال کړه. نړۍ مننه.